بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت ته د تلو لارې. درنو اوریدونکو، د الله رب العزت په لاره کې جهاد کول، د مشرکینو، د کفارو او د مرتدینو په وړاندې جهاد کول، هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت مجاهد ته د جنت لاره آسانوي. د الله رب العزت په لاره کې جهاد کول الله ته د نږدې کېدو لویه وسیله او غوره نیکي ده، او مجاهد به په لوړ مقام او غوره مرتبو کې وي. د الله رب العزت په لاره کې جهاد کول په نفس او مال دواړو سره وي، لکه چې الله رب العزت په سورة توبه کې 111 آیت کې فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله رب العزت له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي. هغوی د الله په لاره کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغوی سره د جنت وعده د الله پر ذمه یوه کلکه پخه وعده ده، هم په تورات او په انجیل او په قرآن کې. او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي، نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له الله سره کړې ده، همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. نو د الله رب العزت په لاره کې جهاد کول په نفس او مال دواړو سره وي، نو هغه کسان چې په خپل نفس سره د الله رب العزت په لاره کې مبارزه کوي، د هغو یوازینی مقصد د الله رب العزت د دین نه دفاع وي، د هغو یوازینی مقصد اعلا د کلمت الله حق وي، د هغو یوازینی مقصد د کفارو، د مشرکینو او د مرتدینو شړل وي، نو هغو لپاره به الله رب العزت د جنت لاره آسانه کړي. همدارنګه هغه کسان چې مجاهدینو ورونو سره په پوره اخلاص او یقین سره کومک کوي، د هغه هدف هم د الله رب العزت رضا وي، دې کس لپاره به هم الله رب العزت د جنت لاره آسانوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة توبه کې بیا فرمایي: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ای مؤمنانو، آیا زه ونه ښیم تاسې ته هغه تجارت چې تاسې له دردناک عذاب نه وژغوري؟ هغه تجارت چې په هغه باندې انسان د الله رب العزت د دردناک عذاب نه ژغورل کیږي، هغه څه دی؟ هغه په الله او د هغه په رسول باندې ایمان راوړل دي. نو ځکه الله فرمایي چې پر الله او د هغه په پیغمبر باندې ایمان راوړئ او د الله په لاره کې په خپلو مالونو او خپلو ځانونو سره جهاد وکړئ. همدغه ستاسې لپاره بهتره ده که تاسې پوهیږئ الله به ستاسې ګناهونه در وبخي او تاسې به هغو باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او د ابدي استوګنې لپاره به په جنتونو کې ډېر غوره کورونه درکړي. دا د ستر بریالیتوب. اول خو دې مونږ ته الله رب العزت توفیق راکړي چې په خپلو ځانونو او نفسونو سره د الله رب العزت په لاره کې جهاد وکړو.
او د الله رب العزت د دین نه دفاع وکړو او د الله رب العزت د کلمې او د دین د اوچتوالي لپاره د مشرکینو کفارو او ظالمانو په مقابل کې وجنګیږو. او که دا نشو کولی، هر مسلمان باید د خپل وس مطابق او د خپل توان مطابق د مجاهدینو سره او د هغو کسانو سره چې د الله د دین نه د دفاع لپاره کار کوي، د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره د الله دپاره د کفارو او د مشرکینو په مقابل کې جنګیږي، مرسته وکړو. که دا ټول نشو کولی، نه مالی جهاد کولی شو او نه په خپلو ځانونو سره جهاد کولی شو، دومره خو کولی شو چې مجاهدینو ته دعاګانې وکړو. دا خو به نه کوو چې هغوی په بده سترګه وینو او هغو ته بدې خبرې وکړو. کم کسان چې مجاهدینو ته په بده سترګه باندې ګوري او هغوی پورې سپکې سپورې وایي، دوی د الله نه وویرېږي. دې کسانو لپاره به الله رب العزت د جهنم لاره آسانوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ایمان بی وتصدیق برسولی ان ارجعه بما نال من اجر او غنیمة او ادخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی: الله جل وعلا شانه د هغه چا ذمواري په غاړه اخیستې ده چې جهاد ته وځي، او په اړه الله رب العزت فرمایی: دا یوازې له دې امله زما په لاره کې وتلی چې پر ما ایمان لري او زما د رسولانو تصدیق کوي، نو یا به یې له اجر او غنیمت سره بیرته روغ رمټ کور ته ستون کړم او یا به یې شهادت په نصیب او جنت ته به داخل کړم. د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: او که زما پر امت سخته نه تمامېدی، نو له یوې سریې نه به هم وروسته پاتې شوی نه وم، او زه دا ښه ګڼم چې د الله په لاره کې شهید شم، بیا ژوندی، بیا شهید شم، بیا ژوندی او بیا شهید شم. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آرزو او هیله ده. نو هغه کسان چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې معتقد دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي او د هغو رسالت باندې معتقد دي، نو باید کمه هیله او کمه آرزو چې محمد رسول الله درلودله هغه هم د دې امتی ولري. اول خو د الله رب العزت په لاره کې جهاد وکړي، د مشرکینو، د ظالمانو، د کفارو په وړاندې د الله د دین د دفاع لپاره او د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره وجنګیږي، او تل لپاره دا هیله وي چې زه ووژل شم، بیا ژوندی شم، بیا ووژل شم او بیا ژوندی شم. حقیقت دا دی درنو اوریدونکو چې د شهید اجر ډیر لوی، مرتبه یې تر ټولو لوړه او مقام یې په جنت کې تر ټولو لوړ دی. څنګه به داسې نه وي په داسې حال کې چې خپله روح یې د الله له دین نه قربان کړی او خپل سر یې د الله رب العزت په لاره کې د غوڅېدلو لپاره وړاندې کړی دی. د غیب بس ده چې د واقعي جسد الله رب العزت په قبر کې نه خاورې کوي، او کله چې د قیامت په ورځ د الله په حضور کې درېږي، څنګه چې په دنیا کې د زخمونو نه وینې بادېدلې، همداسې به د زخمونو نه وینې بادېږي، رنګ به د وینې رنګ وي، خو بوی به د وینې بوی نه وي، بلکې د هغو بوی به د مشکو بوی وي. چې کله په احد کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شهیدان شول، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به 2 کسان، 3 کسان او 4 کسان په یو قبر کې ښخول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن حرام او همدارنګه د هغه ملګری حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه په یو قبر کې ښخ کړل، ځکه د دواړو ملګرتیا وه. په زمانه د خلافت د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په وخت کې هلته اوبه او چینې را پیدا شوې، نو هغوی دا قبرونه راوسپړل تر څو چې د احد شهیدان په یو محفوظ ځای کې دفن کړي. 46 کاله بعد چې کله دا قبر سپړي، ګوري چې د حضرت عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه لاس په هغه خپل ټپ باندې ایښودلی دی.
کله چې لاس یې د هغه ټپ نه او د هغه زخم نه لرې کوي همداسې وینې ترې بادېږي ته وایه چې اوس شهید شوی او حال دا چې 40 کاله پې تېر شوي دي دا د شهید لوړه مرتبه ده ځکه چې خپل سر یې د الله په لاره کې د غوڅېدلو لپاره وړاندې کړی دی او الله یې نه ضایع کوي همدارنګه د بخاري بل حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة له شهید پرته بل هیڅوک داسې نه خوښوي چې له جنت نه بیرته دنیا او خپلې شتمنۍ ته راستون شي شهید د دې لپاره دنیا ته د بیرته راتلو هیله کوي چې د الله رب العزت په لاره کې 10 ځلې شهید شي او دا هیله د هغه عزت او درناوي له امله کوي چې په جنت کې لیدلی کومه عزت او کومه درناوی چې الله رب العزت هغه ته په جنت کې ورکړی نو تل لپاره هغه دا هیله لري چې زه ژوندی شم بیرته دنیا ته لاړ شم او د الله رب العزت په لاره کې د مرتدینو په مقابل کې وجنګیږم او بیا شهید شم همدارنګه امام ترمذي او امام احمد رحمهم الله له حضرت مقدام بن معدي کرد نه یو حدیث روایت کوي هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل للشهید عند الله 6 خصال یغفر له في اول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه شهید د الله رب العزت په وړاندې 6 ځانګړتیاوې لري اول د وینې د اول څاڅکي په تویېدو سره ورته بښنه کیږي او د مړینې پر مهال به جنت کې خپل کور ویني دویم د قبر له عذاب نه ساتل کیږي دریم د قیامت د ورځې له لویې ویرې به په امن وي څلورم په سر به یې د درناوي داسې تاج کیښودله شي چې یو یاقوت به یې له دنیا او په هغې کې له شته شیانو ډیر غوره وي پنځم له 2 غټو سترګو لرونکو حورو سره به نکاح وتړل شي شپږم او د خپلو 80 خپلوانو په حق کې به د شفاعت حق ورکړی شي تاسو ګورئ الله رب العزت څومره لوی مقام او څومره لویه مرتبه شهید ته ورکړې نو هغه کسان چې د الله رب العزت په لاره کې جهاد کوي او د هغو یوازینی هدف د الله رب العزت رضا وي الله به هغو ته د جنت لاره آسانوي همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله رب العزت په لاره کې جهاد کوئ ځکه جهاد کول د جنت له دروازو څخه یوه دروازه ده او الله جل وعلا شانه د جهاد له امله غمونه او اندېښنې له منځه وړي هغه کسان چې د جهاد نه شاته پاتې دي هغوی په اندېښنو او په غمونو کې گیر دي اما هغه مجاهدین چې د الله رب العزت د دین لپاره جنګیږي یوازینی هدف د الله د دین نه دفاع او د الله د کلمې اوچتوالی وي هغو سره نه غم شته او هغو سره نه اندېښنه شته همدارنګه د ترمذي حدیث دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی فرمایي زه د جهاد کوونکي ضامن او ذمهوار یم که سا مې واخیسته نو جنت به په میراث کې ورکړم او که ژوندی مې ستون که نو د غنیمت له مال سره به ستون کړم او دا هغه څیزونه دي چې موږ په خپلو سترګو لیدلي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په سر او مال سره د الله رب العزت په لاره کې جهاد وکړو تر څو چې زموږ رب موږ ته د جنت لاره اسانه کړي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته د مدینې سیمه او غرونه چې ځلیږي ګران مصطفی پکې اوسېږي د مدینې سیمه او غرونه چې ځلیږي ګران مصطفی پکې اوسېږي اصحابانه لکه ستوري چې ځلیږي ګران مصطفی پکې اوسېږي اصحابانه لکه ستوري چې ځلیږي ګران مصطفی
مصطفی پکې اوسېږي پر هغه ځمکه د بلال د اذانونو یادګار پر هغه ځمکه د بلال د اذانونو یادګار درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د مصیبت پر وخت له صبر څخه کار اخیستل یا د مصیبت په وخت کې صبر کول او الله ته رجوع کول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت هم د جنت لاره موږ ته آسانوي. د ابن ماجه حدیث دی. راوي د حدیث حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العزت فرمایی ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرضى لك ثوابا دون الجنة. ای د آدم زویه که ته د مصیبت پر مهال له صبر څخه کار واخلي نو زه به درته له جنت څخه پر کم شي راضي نشم، یعنی جنت به درکړم او جنت ته به دې داخل کړم. دا مبارک حدیث لوی ګټې ته اشاره کوي. هغه صبر چې انسان ته ګران تمامیږي او ثواب هم لوی دی هغه صبر دی چې د مصیبت د رسیدو په لومړي وخت کې وشي او په دې وخت کې چې انسان د الله تعالی رضا ته تسلیم شي نو دا د هغه د زړه په ثبات باندې دلالت کوي. خو کله چې انسان ته مصیبت ورسیږي او د صبر په ځای وویلا وکړي او خفګان څرګند کړي نو که وروسته بیا صبر هم وکړي د لومړي وخت د صبر ثواب نه ورکول کیږي. د مصیبت پر وخت د صبر له کولو پرته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا هم راښودلي چې الله ته دعا وکړو، له هغه څخه اجر او ثواب وغواړو او د رسیدلي مصیبت د له منځه وړلو سوال ترې وکړو، لکه چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې فرمایلي د مسلم حدیث دی که مسلمان ته چې مصیبت ورسیږي او هغه دعا ووایي چې الله رب العزت ورته حکم کړی یعنی انا لله و انا الیه راجعون او دا ووایي چې الله ما ته د دې مصیبت اجر او غوره بدله راکړه نو الله تعالی به ورته تر هغې غوره بدله ورکړي. انسان ته پکار ده چې د مصیبت پر وخت له الله رب العزت څخه د اجر او ثواب هیله ولري او له صبر څخه کار واخلي او دا هم باید په یاد ولري چې څومره چې مصیبت لوی وي په هماغه اندازه لوی اجر او ثواب هم ورکول کیږي. خو دا هغه چا لپاره چې د مصیبت د رسیدو په وخت کې الله ته رجوع وکړي او انا لله انا الیه راجعون وایي وویلا ونه کړي. خو کومو کسانو چې په مصیبت باندې وویلا شروع کړه په هغه کې حتی کفري الفاظ هم استعمال کړل، هغو لپاره اجرم نشته، د هغو لپاره بدله هم نشته او د هغو لپاره به الله رب العزت د جنت لارې هم آسانه نه کړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رب د طرفه موږ ته کومه مصیبت را رسیږي په هغه باندې صبر وکړو تر څو چې زموږ رب زموږ او ستاسو نه راضي شي. همدارنګه درنو اوریدونکو له خلکو څخه سوال نه کول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت مسلمان ته د جنت لاره آسانوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته وروغوښتم او راته وفرمایل هل لک الی بیعة ولک الجنه قلت نعم وبسطت يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي أن لا تسأل الناس شيئا قلت نعم قال ولا صوتك أن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل ابو ذر وایي آیا پر داسې یوه خبره را سره بیعت کوې چې جنت ته پرې داخل شي؟ ما ورته ویلې هو او خپل لاس مې ور اوږد که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر دې خبره بیعت وکړه چې له خلکو څخه به څه نه غواړي. ما وویلې ښه ده ای د الله رسوله. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که له لاس څخه د قمچینه پرېوځي نو په خپله ورښکته شه او راپورته یې کړه او له چا څخه مه غواړه چې هغه درته راپورته کړي.
یو د ضرورت وخت دی. د ضرورت په وخت کې تاسو کولی شئ چې یو مسلمان ورور نه یو څه وغواړئ او هغه تاسو سره مرسته وکړي. اما ځینې خلکو سوال د خپل عادت ګرځولی وي، هغه عادت د ده نه بلکل نه ورکیږي، که هغه مجبوره وي که نه وي، د سوال لاس او د فقر لاس یې هر چاته ور اوږد کړی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی څوک چې چاته د فقر لاس نه اوږدوي او د خلکو نه څه نه غواړي، د هغه ټولې اړتیاوې به الله رب العزت ورپوره کوي او الله رب العزت به د جنت لاره ورته آسانوي. اما هغه کسان چې خپل مجبوریت او عدم مجبوریت نه ګوري، تل لپاره د هغه دا عادت وي چې خلکو ته د فقر لاس وروږد کړی وي، هغه د الله نه وویریږي، الله رب العزت به کله هم هغه ته د جنت لاره آسانه نه کړي. همدارنګه د ابو داود حدیث دی، حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې ماته د دې خبرې ضمانت راکړي چې له خلکو څخه به څه نه غواړي، زه ورته د جنت ضمانت کوم. ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما وویلې زه ضمانت در کوم، او له همدې امله وه چې هغه به له چا څخه هیڅ هم نه غوښتل، ځکه هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اوریدلې وه او په دې باندې انسان ته الله رب العزت د جنت لاره آسانوي. همدارنګه درنو اوریدونکو په ړوندوالي صبر کول، یعنی د چا سترګې چې ړندې وي او صبر وکړي، دې ته به الله رب العزت د جنت لاره آسانه کړي. د بخاري حدیث دی، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله فرمایي اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایي زه چې کله خپل بنده هغه ته په دوو خوښو شیانو یعنی په سترګو وازمایم، یعنی دواړه ترې واخلم او هغه پرې صبر وکړي، نو په بدل کې به ورته جنت ورکړم. په دې حدیث کې سترګو ته دوه خوښ شیان ویل شوي، او دا ځکه چې سترګې په ټول بدن کې مهم غړي دي. سترګې چې نه وي انسان هیڅ شی نشي لیدلی او په دې کار هغه ډېر ځوریږي. له دې حدیث څخه معلومیږي چې کم بنده پر خپل ړوندوالي صبر وکړي، نو د هغې په بدل کې ورته الله رب العزت جنت ورکوي، ځکه سترګې انسان ته ډېرې ګرانې وي او په جنت کې معمولي غوندې ځای ترلاسه کول هم له ټولې دنیا څخه غوره دی. لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې د اموسا د ایښودلو په اندازه ځای له دنیا او په هغې کې د ټولو موجودو شیانو څخه غوره دی. الله رب العزت دې موږ ته جنت راکړي او زموږ هغه ورونه او خویندې چې په سترګو باندې څه نه ویني، الله رب العزت دې هغو ته صبر ورنصیب کړي تر څو د هغوی د صبر په بدل کې الله رب العزت هغو ته جنت ورکړي. همدارنګه له لارې څخه ضرري شیان لرې کول هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي. د مسلم حدیث دی، حضرت ابو هریرة رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخره فشکر الله له فغفر له. یو سړی پر لاره روان و، نو ویلیدل چې یو خاښ پروت و، هغه یې له لارې نه لرې که تر څو خلکو ته ضرر ونه رسیږي، نو الله رب العزت ته دا کار خوښ شو او بخښنه ورته وکړه او جنت ته داخل که. د حدیث مقصد دا دی چې د حسي او معنوي دواړو لارو څخه باید ضرري شیان لرې کړی شي تر څو چې الله رب العزت په دې سره موږ او تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې